د امر بالمعروف وزارت وایي چې د ودونو هوټلونو مسؤلینو ته د موسیقي د بندولو ویل شوي، خو په دغه برخه کې نه څوک وهل شوي او نه چاته سپکاوی شوی، او ترڅنګ د پارکونو مسؤلینو ته هم ځینې توصیې شوي که عملي نه کړي پارکونه به یې وتړل شي. د امر بالمعروف وزارت ویان محمد صادق عاقب وایي په هیواد کې د ودونو هوټلونو مسؤلینو ته د موسیقي د بندولو ویل شوي، خو په دغه برخه کې نه څوک وهل شوي او نه هم چاته سپکاوی شوی دی. د همدې له امله د موسیقۍ د بندېدو موږ ورته ویلي دي، خو داسې طریقې سره مو ویلي چې نه تر اوسه پورې څوک پې وهل شوی، نه د چا توهین شوی، نه د چا تحقیر شوی. زموږ ملت مسلمان ملت ده چې د شریعت له اړخه یو څه ورته وویل شي هغوی خپله له هغې څخه خودداري کیږي. په تېر 2 کالو کې موږ په دې اړه باندې څوک ما مخکې ویلي چې نه مو وهلي، نه مو بندیان کړي او نه مو تحقیر کړي او توهین کړي. هغه وایي د ګیرې نه خریلو او په ګیره کې د خط نه اچولو په اړه یوازې سلمانیو ته توصیه شوې، ځکه دا د وزارت دنده ده چې په ټولنه کې د منکراتو مخه ونیسي. د ویل که چیرې د پارکونو مسؤلین ورکړل شوي توصیې په پام کې ونه نیسي، نو د پارکونو د تړل کېدو پریکړه به وشي. او سلمانیانو ته د ګیرې او د خط وهلو په اړه باندې دغه توصیه ورته کیږي. ګیره پرېښودل د اکثرو علماو په نسبت باندې واجب ده، او د پرېښیل یا کمولې تغییر د الله په خلق کې ده. شریعت کې اجازه نه لري. د امر بالمعروف وزارت دنده همدا ده چې په ټولنه کې د معروفاتو اقامه او د منکراتو مخنیوی وکړي. موږ د ځایونو د بیلولو په اړه ورته ویلې، د پارټیشن جوړولو په اړه مو ورته ویلې، ورځې مو ورته بیلې کړلې. یعنې خپل مو تر اخري حده پورې دوی سره کوشش وکړو چې زموږ ورونه هم تفریح ته لاړ شي، زموږ خویندې هم تفریح ته لاړ شي، زموږ ورونه هم له ورزش ځایونو ته لاړ شي، زموږ خویندې هم لاړې شي. خو بدبختانه چې زموږ په ټولنه کې داسې یو څه ده چې څه ورکړل کېږي هغه یو بابیزه ګڼل کېږي. نو دغه نه مراعات کېدل د اوس لپاره داسې پرېکړه شوې ده چې دوی هم شاید پوهېدلي چې که چېرته هغه اصول ونه منل شي نو په راتلونکي کې د بندښت پرېکړې شته. دغه راز د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ټول هیواد کې د څه باندې 1000 کسانو تشکیل لري. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره